Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir official G students. में लेक्चर की बामंगा खबर को कि how we can overload steric yani multiply operator okay and the division operator. So already منगा plus operator او minus operator overload کړو او دا same program کوم چې تاسو ته ما په operator overloading کې لیکلی وو په دغه operator کې سیمپل تاسو ته ما چې کوم دی minus operator overload کو چې مقصد مې د دې دا چې په دې same program باندې تاسو ته راغه او ملټیپل اپریټرز اورلوډ کوم چې تاسو بالکل ایزیلی دا کنسپټ گین کې صحیح نو سیمپل زموږه سیم پروګرام دی کوم چې مونږه د کوم په تر باندې چې مونږه پلس اپریټر اورلوډ کو ماینس اپریټر اورلوډ کو او سیمپل په دغه سیم پروګرام باندې پس لیټل بیٹ چینجز په تر باندې وس مونږه چې کوم د سټریک یعنی ملټیپلای والا اپریټر او زموږ سره ډیویژن والا اپریټر چې کوم دی هغه اوس مونږ اورلوډ کوو صحیح ده نو تاسو د خپل دا چې کوم لیکچرز د خپل ملګرو سره کوم چې شوق لري هغه سره ضرور شیر کوئ صحیح ده نو سیمپل دا زموږ سره سیمپل هغه پروګرام د کمپلیکس کلاس ته زموږ سره او سیمپل زموږ سره بیا پرایویټ اکسس سپیسیفایر کې پرایویټلی اقد وو ډیټا ممبر دغه ستري سیم هغه پروګرام د پبلیکلی زموږ سره بیا غو کنسټرکټر دی په کنسټرکټر نه زموږ دغه دوه ارګومنټس پاس کړل دي ار او ای او ار ته او ای ته موږ زیرو انیشلایز کړل دی دغه ار هم چې کوم دی ریل د ار برابر کړی دی او امیج هم د ای برابر کړی دی دا ټول پروګرام کمپلیکس مطلب زموږ سره په کمپلیکس نمبر د فارم کې پروګرام لیکلی دی کمپلیکس نمبر الریډي تاسو ته پته چې دا زموږ سره امیجنری فریل پارت چې کوم دی په داسې دا کنسیسټ صحیح ده نو سیمپل مونږ چې کله پلس اپریټر ورلوډ کوو مونږ دغه ریل پارت د ریل سره جمع کوو او امیجنری پارت هم د امیجنری سره چې کله مونږ ماینس اپریټر ورلوډ کوو پای خبرو کړل چې موږ به ریل پارت ریل نه ماینس کوو امیجنری پارت د امیجنری نه ماینس کوو او تاسو الریډي مو ویل چې زموږ سره چې کوم دی کمپلیکس نمبر صحیح دا زموږ سره نثینګ بټ دا زموږ سره سیمپل داسې چې مطلب لکه 30 پلس 2 آیوټا کنه دا کوم آیوټا زموږ سره راځي کنه نو دا آیوټا چې کوم نمبر زموږ سره راځي موږ امیجنری نمبر وایو او دا 30 والے زموږ سره ریل نمبر صحیح ده نو د ریل او د امیجنری نمبر کم کمبینیشن تم سره وي کمپلیکس نمبر صحیح ده نو سیمپل زموږ سره دا کمپلیکس نمبر دی لکه مطلب زموږ سره داسې دا شو بیا لیټ سپوز زموږ سره داسې چې کوم دی 30 और लेट्स सपोज ما سره شو 50 प्लस 3 آیوټا صحیح ده په دم چې کوم پلس اپریټر هغه په تر باندې موږ سو وکړو چې کله د دې پلس مطلب د سم موږ کو د دې کمپلیکس نمبر سم موږ کو نو سمونګ ریل پارت موږ د ریل سره موږ کو زموږ سره 80 راغی او امیجنری پارت د امیجنری سره زموږ سره 5 راغی د دې انسر زموږ سره براغه 80 سوري yes 80 plus 5 آیوټا صحیح ده نو دا زموږ سره چې کوم انسر راغی هم زموږ سره کمپلیکس نمبر او دا کوم نمبر چې موږ کیلکولیټ کول دا زموږ سره کمپلیکس نمبر صحیح ده خا نو سیمپل بیا زموږ سره کنسټرکټر موږ الریډي خبرو وکړه زموږ سره سیمپل دا ډیسپلی نمبر فنکشن چې هغه زموږ سره ریټرن ټایپ وایډ او د دې کار دا زموږ سره امیجنری د غریل نمبر چې کوم ریزلټ موږ تراشي هغه مت فرنٹ کې په سکرین باندې صحیح ده او زمونږ مین خبره فدیزي کې وا چې کوم اپریټر موږ ورلټ کړو په فریس لیکچر کې هغه سره ماینس اپریټر او هغه الریډي موږ دا قصه په فریس لیکچر کې هم کلیو خو بیا هم تاسو ته وایم چې دا اپریټر ورلوډینګ ساينټیکس دا چې سیمپل موږ را کلاس چې کوم کلاس کې د پارا موږ د اپریټر ورلوډینګ کو نو دا به الریډي موږ په کلاس کې دا چې کوم د اپریټر ورلوډینګ دی دا بالته موږ په کلاس باندې کې دنه کړی صحیح ده سیمپل موږ دا کلاس نیم ولیکو او بیا موږ اپریټر کیورډ ولیکو صحیح ده بیا چې کوم اپریټر موږ ورلوډ کوو اپریټر ولیکو ماینس پلس وټ ایور بیا سیمپل موږ په دې پیرنت دلته چې کوم ارګومنټس موږ پاس کړي پریفرنسز کې په دې کې سیمپل ما دغه کمپلیکس کلاس د فار یو وای چې کوم آبجیکټ هغه ډیکلیئر کو دی باډي کې د زی یو بل آبجیکټ چې کوم د کمپلیکس کلاس ډیکلیئر کو او د زی ډاټ ریل می برابر کو چې زموږ سره مطلب د زی په تر باندې کلمه فرست ټایم ریل ډیټا ټایم ور چې کوم زموږ سره دلته دا چې کلمه کال کو د زموږ سره د زی په تر د زموږ سره شرغه زموږ سره غي زی ډاټ ریل صحیح ده ځکه ار ریزلټ ار تراځي خو ار بیره د ریزلټ چاته ساين کې ریل ته صحیح ده نو ار ډاټ ریل زموږ سره کله ساين شو کله موږ کال کو نو ار ډاټ ریل موږ بیا برابر کو چې یار مطلب ریل مطلب د ریل چې کوم ویډیو زموږ دی ریل تر اله دا زموږ د ماینس چې کله بیا موږ سیکنډ ټایم د وای فترو باندې ریل کال کور دی نه صحیح ده فرست ټایم موږ د زی فترو ریل کال کله کوم ویډیو لټ پوسټ 10 زموږ تر اله او د وای فترو لټ سپوز موږ 5 هغه ویډیو رااله نو د 10 ماینس 5 زموږ سره 5 انسر راغی سو دا ریل ماینس ریل شو مطلب ریل پارت د ریل نه ماینس شو دا سی بیا امیجنری پارت موږ د امیجنری چې کوم دی هغه ماینس کو او چې کوم ریزلټ زموږ سره زی تر هغه به سیمپل موږ ریټرن کو او دلته به بیا په مین فنکشن کې د دې کمپلیکس کلاس لپاره
مونږ چې کوم 3 objects declare کړیو کنه A B and C صحیح ده او د A او B نه سمپل مونږ چې کوم arguments پاس کړل مطلب فرست زموږ سره به real part او second به زموږ سره imaginary part او simple like that صحیح ده دا ټول procedure زموږ سره چې چیرې پاس به زموږ سره real part او second به زموږ سره imaginary part او دغه مونږ کله چې 56 د 44 ماینس چې کوم ده لکه 56 ماینس 44 زموږ سره 12 راغلی او 90 ماینس 10 زموږ سره چې کوم ده imaginary numbers نو هغه زموږ سره 80 آیوټا راغلی او سمپل بیا زموږ سره کمپلیکس سی او د کمپلیکس سی کې سمپل مونږ دغه ریزلټ چې کوم دی هغه سیو کوو او سمپل د سی په تھرو باندې مونږ دغه ډسپلی فنکشن چې کوم دا کال کړو نو اوس راځو او اولنې مونږ داسې کار کوو چې راځو سټر ایگزام سره چې کوم دی مطلب ملټیپلیکیشن راځي کوم سمبل مونږ یوز کوو سټر ایکس صحیح ده اوس دا سټر ایکس چې کوم اپریټر دی دا موږ څه کوو دا موږ اوورلوډ کوو for the purpose of multiplication okay to apply multiplication on that real and imaginary numbers okay so simple as that simple دا مال تستریک اپریټر واغستو کمپلیکس کلاس د پاره الریډي زموږ سره یو هغه مونږ ډیکلیئر کو آبجیکټ صحیح ده سمپل بیا دی په باډي کې هم د کمپلیکس کلاس د پاره مونږ یو جی آبجیکټ ډیکلیئر کو ته زی ډاټ ریل په تر باندې زموږ سره ریل ته چې ویلیو مونږ دغه آبجیکټ آرګومنټ دلته مونږه فاصله صحیح ده دلته کنسټرکټر په تر دا ویلیو زموږ سره ډایرکټ اساین کیږي نو سمپل اولنه لیټس سپوز زموږ سره یو انسره زه بل کم کیلکولیشن وکم تاسو پته لیټس سپوز ریل پارت زموږ سره 6 ده او دبل زموږ سره 9 ده صحیح ده ایمیجنری پارت دا سیده زموږ سره لیټس سپوز 4 ده او د لیټس سپوز زموږ سره 10 ده صحیح ده ایمیجنری پارت دی اوس د ملټیپلیکیشن کوو سمپل زموږ سره ریل پارت به د ریل سره چې کوم ملټیپلی پای کی صحیح ده ملټیپلیکیشن به کی ملټیپلیفای کی به صحیح ده او دا سمپل 9 زموږ سره د 10 سره ملټیپلیفای کی صحیح ده اوکې نو دا زموږ سره به د ریزلټ راځي زموږ سره ریل به ریل او ایمیجنری د ایمیجنری صحیح ده نو سمپل راځو او دلته مونږه سمپل د سمبل پروګرام زموږ سره سیم پروګرام دی خو تاسو سمپل په دې سمپل پروګرام کې دا سمبل چینج کوم ځکه چې تاسو ته یو پروګرام زده شي ټول هغه اپریټرز چې کوم اورلوډ کیږي په پروسیجر به تاسو پوه شئ چې کله یو سیم پروګرام تاسو بار بار ریپیټ کې پر ملټیپل اپریټرز نو تاسو به ښه په دې کنسپټ باندې پوه شئ صحیح ده نو سمپل مونږ چې کوم ریل زموږ زی ډاټ ریل په تر باندې کلم غول ریل ډیټا ممبر کال کو د سمپل زموږ سره چې ریل ته کم لکه مطلب فرست ټایم د 6 راغی نو بیا زموږ سره دا مونږه د لمونږه دا مونږ ملټیپلای کړو چې سره د وای په تر چې بیا سیکنډ ټایم مونږ ریل کال کو نو زموږ سره شی راغی زموږ سره سیکنډ ټایم زموږ سره 4 راغی نو 6 او 4 زموږ سره ملټیپلای شو زموږ سره کوم انسر راغی نو انسر زموږ سره راغی بچی د لوشت 24 صحیح ده سمپل بیا زموږ سره د زی ډاټ ایمیجنری نمبر کوم فرست ټایم زموږ سره راغی هغه زموږ سره دلته راغی بچی د لوشت 9 او بیا سیکنډ ټایم زموږ سره 10 راغلی کنه نو فرست ټایم سره راغی شی 9 بیا زموږ سره د وای فتروس کله ایمیجنری نمبر زموږ سره کال شول تر راغی 10 نو 9 او 10 زموږ سره راغی 90 او دا زموږ سره شو 90 آیوټا نو دا زموږ سره ته دی به ریزلټ راځي صحیح ده سمپل جی به زموږ سره ریزلټ ریټرن کی او دلته به زموږ سره دا کار وکړو چې دلته زموږ سره کوم ریزلټ راغی او زموږ سره شي 24 پلس 90 آیوټا صحیح ده او دلته سمپل په سی چې کوم زموږ سره کمپلیکس کلاس لپاره موږ نیو آبجیکټ ډیکلیئر کړی دی نو دې سی ته موږ سمپل دا ا او بی چې کوم دی دا به ته ملټیپلای کو سټریک اپریټر په دلته ولګو صحیح ده اوس چې کوم ریزلټ موږ د سی آبجیکټ په تور باندې هغه شو کو نه د دې دوړو چې کوم ملټیپلیکیشن دا موږ ته وخی که زه دا پروګرام رن کوم نو د دې دوړو چې کوم ملټیپلیکیشن ریزلټ زموږ سره راځي تاسو کته شام سره 24 پلس 90 آیوټا صحیح ده دا زموږ سره چې کوم ریزلټ راغی دا ریزلټ زموږ سره راغی د ملټیپلیکیشن اپریټر په تر باندې صحیح دا ملټیپلیکیشن د کمسټریک اپریټر چې موږ ورلوډ کو دا د ریزلټ دی سمپل هم دا سیم پروسیجر دی فار د ډیویژن اپریټر کوم ورلوډ کول غواړو سیم په دې پروګرام کې راځو ورلوډ کوم صحیح ده سمپل ولته موږ ډیویژن اپریټر ورغو سمپل بز ریل چې کوم دی هغه وز په ریل ډیوایډ کما دا چې ایمیجنری ډیوایډ کما دلته به سمپل موږ دا کار وکړو چې دا موږ ریموو کو دا صحیح ده ها سمپل بل د زاس کارو کما چې لیټس سپوز ما 8 واغستو اول ته ما واغستو بچی د لویشا 90 صحیح ده نو ګور اوس موږ ریل اول چې کوم سره ریل ریزلټ راغی صحیح ده نو ریل ریزلټ هم سره د ریل ریزلټ اول نه هم سره راغی 8 صحیح ده بیا سیکنډ ټایم چې کله وای فتر موږ ریل کال کوم هم سره ریزلټ راغی 4 نو 8 چې موږ په 4 ډیوایډ کو 8 ډیوایډډ بای 4 ایکوالز ټو 2 اوکې نو هم سره اول ریزلټ هم سره راغی 2 صحیح ده اوکې کنټرول جی دلته زموږ سره 8 divided by 2 equals to 2
divided by 4 equals to 2. سي زموږ سره فرست ریزلټ زموږ سره راغی 2. سیکنډ بیا چې کله موږ امیجنري نمبر قیسه وکړه نو هغه زموږ سره داسې شوه چې زموږ سره د بچه د لوی شه امیجنري زموږ سره اول راغی 90 صحیح ده 90 زموږ سره راغی نو 90 به اول زموږ سره راشي نو 90 ډیوایډډ بای 10 صحیح ده زموږ سره ریزلټ سره راغی ریزلټ زموږ سره راغی 9 ایوټا صحیح ده زموږ سره زموږ چې کوم فاینل ریزلټ راغی زموږ سره شیره فاینل ریزلټ زموږ سره چې کوم راغی بچه د لوی شه هغه د 2 plus 9 iota صحیح ده دا زموږ سره زموږ ریزلټ راغی چې کله موږ ریل پارت په ریل ډیوایډ کوو امیجنري پارت په امیجنري ډیوایډ کوو او سمپل زموږ سره سی کوم ریزلټ راځي نو هغه چې 8 ته په بي ډیوایډ کا او سمپل دغه ریزلټ اوس کله موږ ډیسپلی کوو نو موږ ته به راشي په سکرین باندې دغه ریزلټ چې 2 plus 9 iota صحیح تاسو کته چې زموږ سره دغه ریزلټ زموږ سره په سکرین موږ ته شو چې 2 plus 9 iota نو دغه و زموږ نن لیکچر چې په کوم کې موږ خبره وکړه چې how we can overload steric and division operator using the operator overloading concept صحیح ده نو دغه پروګرام موږ چې کوم دی ډیسکس کو او دغه سیم پروګرام تاسو ته په دې باندې ما 4 operators چې کوم دی هغه overload کړو which includes plus operator minus operator steric operator and division operator صحیح ده so I think this all will be enough regarding to the operator overloading and inshallah in next class we will discuss the runtime polymorphism and we will discuss the virtual function and we will also discuss pointer in the base class and all regarding to the runtime polymorphism okay so thanks for watching and don't forget to subscribe our YouTube channel thanks for watching